السلام علیکم ملګرو افغانستان کې له شهر لاس غواړم چې تاسو ته یو ځل بیا دا به تاسو لینک راواخلئ کاپي به کړئ او په میسیز براوزر کې چې دا د ټیسټنټ د پروژو لپاره که چیرې سره کمپیوټر نه وي نو دا ډېر مهم دی. دا براوزر کې به هغه لینک پیسټ کړئ. چې کله مو پیسټ کړ نو بیا به انتظار ورته وکړئ چې لوډ سي. چې کله لوډ سو ښه انتظار ورته وکړئ. دا اکسپټ باندې به کلیک وکړئ او انتظار ورته وکړئ. جوین بیلیونز نیټورک کنټینیو ویت ګوګل باندې کنټینیو وکړئ. هر ایمیل چې تاسو باندې لوګین کېدلی است هغه ایمیل ورته انتخاب کړئ او بیا انتظار ورته وکړئ چې لوډ سي. او بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. او دلته ولیکئ بینګ ساین اپ سبمیټ باندې کلیک وکړئ. دا دی چې ما چې ساین اپ وکړئ تاسو پوینټونه ترلاسه کړل. د نور پوینټونو ترلاسه کولو لپاره به تاسو دا ټاسکونه سرته رسوئ. وایي ایمیل ویریفیکیشن نو پر دغه ویریفای باندې کلیک وکړئ. ایمیل هم ویریفای شو، دا پوینټونه هم ترلاسه کړل. بیا به څو ته راکښته شئ کنیکټ یور والټ، خپل والټ سره کنیکټ کړئ. زه میټاماسک سره کنیکټ کوم. هغه والټ چې تاسو خوښوي خو میټاماسک ښه دی نو زه باندې کلیک کوم چې څه لوډ کړي چې ورسره کنیکټ شي. لږ ضربوم بیا په کنیکټ باندې کلیک کوم. دا والټ نښه انتخابیږي. راځو د والټ ته مخه ټویټر چې وسایي هغه ټویټر به ورسره کنیکټ کړو. ټویټر په کنیکټېدو سره 2500 پوینټ راکوي. کله چې ټویټر راخلاص شو اتورایز باندې به کلیک وکړئ او ستاسو ټویټر اکاونټ د بیلیون نیټورک سره کنیکټ کېږي. څه وخت انتظار ورته وکړئ چې صفحه لوډ سي. دا صفحه لوډ سول اول لیول ته څخه ووتلو دوهم لیول ته. نو راځو ورپسې کمپلیټ کاور باندې کلیک کوو. کمپلیټ ویریفیکیشن ان ایرن اوټو 50. بیا پلی ټویټر ته ځي ما چې فالو کوو یا هم اتورایز باندې بیا کلیک کوو. دا دی 900 پوینټ سول. والټ که چیرې موږ سره کنیکټ هم کو په والټ کې باید موږ سره په ایتریم باندې د ایتریم پر چین باندې یو څه اندازه دغه راسره وي بلانس یو $2. نو که چیرې اوس کنیکټ هم کو که چیرې ایتریم نه وي راسره نو ګټه نه کېږي. به تاسو والټ هم په دې کې والټ انتخاب کړو. د والټ کنیکټ واسطه میټاماسک د دې پلی انتخاب کړو. څه لوډ کړي انتظار ورته وباسو. میټاماسک راغلی. زه به پاسورډ کوم خلاص به شي میټاماسک. کله چې میټاماسک والټ خلاص شو نو داسې د کنیکټینګ ټو میټاماسک اپشن راځي. کنیکټ باندې به کلیک وکړئ او اوس به انتظار ورته وکړئ چې کنیکټ شي. یا بیا انتخاب کړئ سلیکټ والټ، بیا میټاماسک انتخاب کړئ. د دې پلی نو ډایرکټ پاسورډ نه غواړي. دا دی
ایتریوم والټ خو کنیکس ولا مګر د وریفیکیشن لپاره 200 پوینټ چې درکې وایي ستاسو په اکاونټ کې مثال شی نشته یو ایرر راغله اکاونټ زیرو دی نو په دې خاطر پوینټونه نه راکړي نو په دې ډول په ټوله ایرډراپ کې جوین سي نو دا خاص ټاسکونه نه لري بس یوازې دغه څو مشینونه چې سرته ورسو دوم درېم لیول ته رسیږو انشاءالله ایرډراپ ته رارسیږي که چیرې مهم اپډیټ پکې راغی انشاءالله تاسو ته بیا معلومات درکوم نو ښه وخت والسلام